سلامونه مو له حکیم تڼیوال پارک څخه ومنئ. بجو پورې به وي انشاءالله خدای یو بجې پوره به اره اوږدې سړی مې پرېږده یار مې خوستی دی ګڼې سړی خوښوي نه او په تو مې بیا خول گئے قسم کې په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه ډېر زبردست. زه هم شوګیرې والا خو دوه شپې ورځې دي بیا خو کور کې مې نه پرېږدي اوس تا یوره بنا جوړه ده چې اختر پټو پټو کو راغی نه مې چا میشته نه د غاړې عملونه د غاړې عملونه به درته پیدا کړو. اوس عرب نه مو عاده زه اوس ته راغله د عرب نه اوس راغلی یې اوس راغله نن راورسېدله خو ستا نن ورځ وختیري مې لکه په بانو کې د نوران کې خو یم د خوست باران یې تږی تږی بیابان یم زیم لتانه چې هم تا ته در روان یم زیم تو د ګودر په غوړه ویلې کړل ډازونه خانه زه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم همایش د اسماري والا زنګیه کې بوا زنګي ګونی مرګ والا کومه وادو چی شي ته داسې براګر کسې مړ کوې مې که څه ته مې خوښې کې دا خو بیا هم یایم ولې مین شولې زړګیا په غم دې واړولم کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم. د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو او دغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو له حکیم تڼیوال پارک څخه ومنئ. دوستانو نن په دغه خپرونه کې زه غواړم چې ستاسې لپاره د حکیم تڼیوال پارک شپنۍ ښکلاګانې له تاسې سره شریکې کړم. د دې ترڅنګ به په دغه خپرونه کې له بېلابېلو کسانو سره مرکې کوو، خبرې اترې به ورسره کوو او هڅه به کوو چې ستاسې لپاره یوه جالبه خپرونه وړاندې کړو. تاسې وینئ چې دلته د شپې مهال هم د خوست له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان راځي، ساتیري کوي، څوک والیبال کوي، څوک په دغه زنګوګانو کې زنګ او نور څوک څه کوي. خدای ډېر دي څوک زنګي ته زنګېږي څوک والیبال وایي هر څه ته وایي. تا څه شی وکړل؟ ما خپله هم والیبال وایو. کوم ځای نه راغلی؟ سمالخیل نه. سمالخیل نه خو نږدې بیا که نه؟ نږدې یم. اتو بجو پورې به وې؟ انشاءالله خدای یو بجې پوره به وندرم. شمه هم دلته کوې؟ شمه کېدای شي لوړ شو کالي ده. څو کسان راغلي یې؟ خپل تره زما راغلي او پنځه شپږ کسان یو. ډېره ښه ده. نوم دې راوپېژنه؟ نوم مې امید ده. امیده خوښه دې نه ده چې داسې لږ مخکې لاړ شم؟ نور شه بلکل خوښه مې ده. دوستانو راځئ داسې به مخکې ځو. زه غواړم چې د حکیم تڼیوال پارک شپنۍ ښکلاګانې هم تاسو دوستانو در وښیم چې دلته بېلابېل ځوانان راځي، ساتیري کوي او د شپې خپله خوښي خپله مهرباني یو له بل سره شریکوي. نو داسې به مخکې ځو د خیره سره. دلته سعیدالله ګربز دوستانو زموږ د خوست وتلی هنرمند بیا هم تر سترګو شو. غواړم چې یو څو خبرې ورسره وکړم، نږدې ورشم. السلام علیکم. جوړ ته کړه صحت سلامونه سعیدالله جانه سلام. جوړ ته زه په مزه صحت ښه دی په خیر یې. دغه بیروبار لکه چې ټول ما او تا باندې جوړ شو اوس لکه بس ځوانون دي مینه دو نه دا د دوی مینه ده، د دوی خوښي ده. ښه څنګه راغلی سعیدالله؟ سجاته چې ووایم هره جمعه راځم د پارک کې ګرځو را ګرځو وطانو دی نه کېږي. همیشه هر ځای ډېر راځم داسې بیروبار همیشه جوړېږي؟ والا چې تڼیوال پارک کې در روژه کې خو هر وخت وي. سره د روژه دې سره تېرېږي؟ والا ښه ده روژه خو نه تندب کې شته نه لوږه شته. دا مرته وایه ګربز صاحب چې څرې دې اوس ورځنی ژوند دې سره روان ده، بوختیاوې دې سره دي؟ والا ښه ټیټ یو سجاته تاسو وینئ چې کاروبارونه دي کاروبارونه کوو موټر دي لارۍ دي ټلر دي بس په دا کې مصروف یو. دوستانو ګربز صاحب د محلي سندرو یا د هغه کلیوالي سندرو په برخه کې خاص شهرت لري او یو خاص نوم لري. بېلابېل ځوانان، مختلف ځوانان او د هرې سیمې کسان له نوم سره له څېرې سره اشنا دي او یوه ځانګړې مینه ورسره لري. خوښه مو نه ده چې یو څو ټپې او زمزمې ترې واورو؟ اورې بس نو یوه ټپه به ته وایه یوه به زه وایم ګربز صاحب. نوې نوې ټپې سره وایو. خو ترنم کا بس ترنم خو چې دا خو ډېر خوند وکړي.
په کلمه چې دې نه لوړ شم په کتابونو کا مې ووینې مینا په محرم کې دې ځان جوړ کړو خلق نکریزي په اختر کې واه چک چک کوي چک چک کوي و صدر د نخکارا تا پریدا روزه غیرا اغلا تراوی بافه کو واه ډیر علي ډیر زبردست او مبارکی دې سلا راکړه زړشنا په نوې کلا بدلو ما هاي 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 ډیر علي ډیر علي او وی لوړا یم لوړا بانشم چې سومت په غم کا کار نوې مینا ډیر زبردست ډیر زبردست دلته یو ځوان وو ویل چې ګربز داګه ده مهرباني چې دل کسې چې شای کسې کوم خو کسې زه پناوې لوړه یما یورې خو تو کړه مو خو نه کړه اوسې چې لنډه پرې کوې ژړور سینا ګربز صاحب مورې اوږدې سړی مې پرېږده یار مې خوستای دی ګڼې سړی خوښوي نه او په تو مې بیا خولګی قسم کې په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه ډېر زبردست د تو یوریدو ګرامانه یې مو غریبي دو درلیانه یم شیرینه او مو به وړر وروڼه زلمي شي بیا به تغیر سترګې نه درغړومه ډېر زبردست وکه په وطن د ننګ ونه کړو تورې کمسیو ته مې ونه کړې خوبونه وطن کې هغه وړکې نشته چې له توپک به یې ویستلي و تنګونه تلای مې جونګړه دې مې راته وه تیرا زندگی را پاس شاتا وا بیٹا ملا میں ماتا وا قسم دے بیٹا ملا میں ماتا وا قسم ډېر علي چک وکړ ډېر خوند یې وکړو خدای دې وکړي تاسو ټولو به ترې خوند اخیستی وي او په خاص ډول زموږ لیدونکو او اورېدونکو ګربز صاحب داسې به وکړو چې مخکې به لاړ شو نورو ځوانانو سره به هم زه وغږېږم تا سره زموږ شیبې ډېرې خوندورې وې ژوندی دی وې سجاته او دا خو موږ خپله کور دې ودان ښې شیبې خدای پامان ستا نوم څه و محبت پسونه ته د کوم ځای زه د ترې ځای یم خو دلته خوست کې اوسېږم ډېر علي ښکلی غږ لرې جار دې شم ښې شیبې خدای پامان دوستانو څنګه څه ورسره ووایم سلام ځوانه صحت ښه دی خیر څه نومېږي عزیز رحمان د کوم ځای راځه ته لږ دغه طرف ته راواوړه چې دغه ویډیو کې لږ ښه راشي سودکو نه روغلی کله روغلی ماسپښین مکمله ورځ یې تېره کړه شپې ته اراده لرو اوهو دا خو شوګیرې والا خو دو شپې ورځې دي بیا خو کور کې مې نه پرېږدي اوس ته یو بنا جوړه دو نه پلور ته مې وویل چې جمعې شپه دو زه شپې جمعې ته سم موټر کې مې غیا خیدا او جو صاحب لی زه فکر کوم چې داسې د لیدونکو دې پوره ہے کنه ستاره مې بدیا کې خلک دل خو ډېره ښه ده ته په مو سره څه شی شریک یې لا داسې خاص شی مې نه دي زده چې ته وایه بیخي نه مې دي زده مو ته چا وایي چې زده یې دي ځکه نه والا نه مې ټپې دې نه دي زده بیتونه یاره نه شم یاله یو څه شی دا وایي که نه څه شی وایي زه خو نه په لنډۍ پوهېږم ته ووایه ته څه یو ټرای وکړه نه شم یاله نه شم خو ښې شیبې خدای پامان دوستانو مخکې ځم او د دغه پارک یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کوم څه نومېږي ګرانه افسر خان اشنا او ته سردار ولی کمران او ته ګرانه ظهیر الله ظهیر کوم ځای نه راغلی یې اسماعیل خیلو ډډوالو نه ډډوالو نه راغلی یې د ډډوالو خو ډېر داسې خوش طبیعته ځوانان وي او بالکل څه شی ته موږ سره شریکوې خپرونه کې بس زه به یوه دوې لنډۍ ووایم مهرباني دا خو ډېر خوند وکړي ځان دې یو چې یاري دې نه دو بشرمي دو په هر کنډو کې دې نیولي بریتونه او بله
یاری هوتو کړه مو هونه کړه اوس یې چلنډه پرې ژړا راځي نه او تا ته څه شی یادېږي؟ وایي چې اختر پټو پټو کو راغی نه مې چا میشته نه د غاړې عملونه اوه د غاړې عملونه به درته پیدا کو څه شو بل ملګری لاړو مننه کور مو ودان تشکر ژوندی اوسه پلختی ټوپ کا بیا ټوپ کا خواندار کا همیشه وای ټوپونه ډېر زبردست تو ته څه شی نه یادېږي؟ والله کدار چیخ وي بیخي نه والله ځوانه ته رامخکې شه ډېر ښایسته ویښتان لرې ماشاءالله ماشاءالله ته لږ رامخکې شه سلام څه نومېږي ګرانه؟ اصیل ماماد اصیل ماماد د کوم ځای؟ لټکو نه راغلی د ویښتون د خپل دی که څولې دي؟ نه خپل مې نه چې رښتیا وایې نه والله مصرف پکې لږ لږ نه مصرف خو په چې مصرف ونه کړو بیا سره وختون بیا نه څه رقم مصرف پکې یعنی هر چې کوم شاید دته پیدار شي هغه مصرف لکه څه رقم ته متوقع مصرف نه ډېر مصرف ډېر مننه څه شی دې ته یادېږي بیتونه ټپې نه یو کور دی آباد خیر اوسه دوستانو په دغه برخه کې ستاسو لپاره غواړم چې وزیرستاني کډوال وغږوم خو سره راغلي دي کوشش به کوو چې یوه جالبه برخه له دوی سره ولرو تاسې څومره کسان دلته راغلي یئ نن اته کسان چیرې دي دا نور ملګري مو همدلته شاوخوا ولاړ دي د ستاسې دغه پکولونه ډېر جالب دي خو مګر ستا یو پکې لږ متفاوت دی دا ولې زه خو داسې دی که نه چې بغیر ملک نه راغلی ښه ته کوم ملک نه راغلی یې سعودي نه ښه ته په کوم ځای شوی اوسې میرا افغان دبئی کې افغان دبئی کې ولې هغه لرې ځای چې دی که نه میر سفر وي ته یې میر سفر افغان دبئی ښه ډېر ښه ته چېرته اوسېږې میر سفر کې اوسېږي دا خو ډېر لرې ځای دی پیشنما به بیا چېرته کوې پرشمه بازور کې کې میر د لا خواشي ځکه چې د وطن آزاد شوی دی ډېر ښه او دا مرته وایې چې څومره وخت کېږي تاسې دلته راغلی خوسته یاره خوسته خو د وزیرستانه چې راغلي وزیرستانه وزیرستانه واته کاله کېږي چې راغلي څنګه دی د خوست خلکو چالو چلند راویاله تاسو سره څنګه ده خوشحاله یې ورسره نه ورسره خوشحال یې ډېر ورسره خوشحال میلمه پاله خلک دي که نه ډېر ښه خلک ته څنګه یې ته خوشحاله یې ترې ښه خوشحاله یم دلته مو ساعت تېر شو تڼیوال پارک کې ښه صحیح تېر شو څه شی دې وکړل یا یې سره نوتلي پکې ګرځېدل نه یې پیره ما سره به څه شی شریک یې چې دې لیدونکو هم خوښ شي او د دغه ځوانان هم خوشحاله شي ستاسې لپاره یو شعر دی عصمت بچا مهرباني بخښنه غواړي ووایي مهرباني چې ښه درون مین یم الحمدلله په خپل وطن یم الحمدلله نن کا ډوډۍ نه وي پروا نه کوي مړ په دیدن یم الحمدلله ته قبرجان یې له تا سره جوړ قبرجن یم الحمدلله چاکسار وکړئ ډېر علي ډېر زبردست ته به څه شی شریک یې مو سره نشته بیخي او تا سره خو به وي حتما نه مو سره نشته څه شی د شعر که داسې وزیرستاني لهجه باندې که موږ سره یوه زمزمه شریکه کړئ ډېر خوند به وکړي والا که داس خبره کوي چې زه سره شریکه که نه سندره شته نه بل داسې شی شته خو دا کاس ته یې در سره شته تا نه یې اورو چې دا زړه د درد نه به خبر شي خو چې مور دې نه وي باران د سړپ نه به خبر شي خو چې کور دې نه وي دغه نور ملګري هم راوپېژنئ چې یوازې نومونه وپوښتم ته څه نومېږې ګرانه مزروب نوم مو ده زه اوس ته راغله د عربۍ نه اوس راغلی یې اوس راغله نن راورسېده خوست ته نن ورځ نن ورځ نو سړی خو چې نه وایي روشي کور ته چې ته څرې پارک ته راغلی یې منه زه چکر د پر راغلی مو دا پارک په سعودي کې ارمان کړی و چې زه دا یو تړیوال پارک ته تللی وای دا ارمان اوس یې ساعت تېر شو خوښ دې شو ساعت مې تېر شو ډېر ویال یم ډېر ښه بس نو دوستانو له تاسو ټولو مننه خوشحاله اوسئ نو زه به داسې وکړم چې نورو ځوانانو سره به مرکې وکړم ښې شېبې ولرئ خدای په امان ته څه نومېږې زه تسکین یم د تڼیو نه راغلی یې تڼیو نه هر وخت خرڅې که کله نه ورژې کې په اخترونو کې راځو کله تڼیو کې کوم کلي تڼیو کې للمۍ ته څومره مزال دی تقریبا بزور نه نیم ساعت مزال ته بیرته به څې که نه انشاءالله ته څه نومېږې زه میر حبیب شاه د مرمنډۍ کلي څخه دا پټکای ده که لونګی ده دا خو مې په دې شاوکه والا دی بل خو داسې دی چې په وطن مجاهدین راغلي دي نو خامخا به دا پټکي ویو
او څه کاروبار کې مصروفیت والا زه خو خپله مسافر یم په دوبۍ کې اوس دا یو میاشت کېږي چې راغلی یم په درجه کې موږ درجه په وطن تېره کړو حالات به وګورو چې څنګه دي ډېره ښه ده ګرانه ته زه خپله خلیل نومېږم د مڼۍ کلي اوسېدونکی مڼۍ نه نږدې روغلی تقریبا 2-3 منټ ول یار ډېر لرې نه دو ته به مو سره چای شریک کړې والا داسې خاص اوس خو شی نشته خو بیا بل وخت داسې یو وینې شی شریک کړو بل وخت چې زه تو سره مخامخ کېږو ځین چې رژې به تېرې وي نه چې ژوند وي انشاءالله هر څه به وي پوه شوې دا به موږ وو دا به څه وي دا به وطن وي دا ویډیو به بیا پیدا کوئ د خیره بیا انشاءالله دا به پیدا کوو بیا به شیر کوئ بیا به بالکل شیر کوو مننه کور مو ودان تا ته څه شی نه یادېږي والا خو اوس خو فلحال ما ته هم چې نه یادېږي ځکه چې موږ خو اوس راغلی یو مسافر یو بیا هم روان یو دا څو ورځې پس روان یو د اختر چې تېر کړو که نه مسافرۍ پسې یوه ټپه بیا چې راشو که نه بیا انشاءالله یو یا شیر وي اوس خو داسې چې شیرینه خو موږ نه لاړل ځکه چې مسافري کولی نه شي زه یې یادېږم په لسمه ورځ راځي خلا خوند یې درکړه والا چې دومره ښکلی شعر وکړه نه چې بېخا ده بله درته کاش کې چې ما ته هم دا شی شعرونه اوس را راتللی که نه دا خلک مې داسې لیوني کړي وای دا به یې ډېر خوند کړی وه ځوانه تا ته څه شی یادېږي ما ته خو لا شی نه یادېږي داسې خاص بیخي بیخي داسې او دغه ځوان ته خو بتمن یادېږي بیا والا موږ داسې خاصه نه یادېږي کوم ځای نه روغلی یې روغلی خو تڼۍ نه یم تڼیو کې کومې سیمې ده تڼۍ نه والا د غیل الما یم یا بیتر ته وایه یا واټبر ته وایه داسې باید دې ته انسان نه غوښتنه وکړه په دوړ سترګې مهرباني یې چې ته د ګرد مرد سترګې اور خود سترګې دا کیسه وکړه یا نه اوه وایي چې د جانان ګرد مرد سترګې زه یې په ګرده دنیاګۍ نه ورکوم تا ته یادېږي مننه کور مو ودان هلته یو بل ځوان مې مخامخ هغه ځوانه وګرځوه دلته راشه ځوانه دلته راشه سلامونه سلامونه وعلیکم السلام صحت دې ښه دی څه نوم یې ګرانه طلاب ګلاب څوک طلاب ګلاب طلاب ګلاب جانه د کوم ځای یې زه خو د نمرو یم نیازای نیازای یې ماشاءالله داسې ښایسته ویښتان لرې قربان مننه کوم ځای نه راغلی راغلی خو نمرو نه یم خانې خوړ نه راغلی داسې بیخي شوککي ځوان راته معلوم شوې وخت تېري مې لکه په بانو کې د نوران کې په یم د خوست هلته کاروبار کوم څومره وخت کېږي چې راغلی یاره د اول روزه راغلی یم بس رڼا خوړو په ورځ باندې راورسېدم اختر به هم دلته تېروو اختر به انشاءالله هلته تېروو نن دې څه وکړل دلته یاره دلته خو چې نن زه راغلی یم ډېر خواږه خواږه یاران راغلي دي لکه ما ډېر مینهوال دي لکه دا ځوانان ټول ما سره دي نیازي چې کوم دي ما کلیوال دي که نه یو خو زه راغوښتی وم چې خامخا هلته راسه که نه ته به څه راسره شریک یې الله نو څه درته ووایم بیتونه درته یادېږي ټپې یاره یم خو خپله سندرغاړی خو حتما در نه یو څه شی اورو ستاسو د ټولو دروند چکچک غواړو مهرباني څه درته ووایو داسې یو زوړ شعر به درته ووایم چا د خولې وال به درته ووایم مهرباني ورته وایي که نه وایي چې تمام عمر مې غم سره ګذران شو او نور څه نه دی خو دا هم یو امتحان شو عاشقان په دیدن نه دي ماړه شوي خو بېواره رانه باغ د ګل وران سو او چا ژړا وي او چا خندا وي په قسمت کې او ما په برخه دا فره فره ګریوان شو ډېر زبردست وایي نور به څه وي خو اخر به لیونی شم چې د شپې ورځې خوبونه مې حرام شول نور به څه غواړې له خدایه په جهان کې چې طلب غوندې سړی د ستا غلام شو ډېر علي ډېر زبردست بیا ورته چکچک وکړئ یو څو ټپې در نه اورم ټپې خو داسې هغه به درته ووایم ورته وایي په خوب یې دل الله یې راویښ کوي چې مسافر جانان دې بیا له کلي ځي نه او په غم شریک لالي ته وایه د ژوندانه چارې مې ګاډې واډې دي نه بله ورته وایي که نه وایي نن و څنګه ناڅاپه راته یاد شوې داسې ناڅاپه دې خدای راوله مینه بس دې یوسف خان شکر کور دې ودان ډېر خوشحال شو چې خبرې مو در سره وشوې ښې شېبې او ښه چکر دوستانو داسې مخکې ځم او تاسو ته د دغه پارک بېلابېلې برخې وړاندې کوم ما سره ډېر درانه مېلمانه په خپرونه کې را سره دي غواړم چې دوی سره لنډې لنډې خبرې اترې وکړم یو شاعرانه غوندې بانډار به ورسره جوړو دا ځلې توکلي زادران صاحب دی فریدون ریان صاحب دی ارماغان صاحب دی او نور ملګري دي زما نظر دا دی چې دا برخه به ډېره جالبه وي او ډېره به په زړه پورې وي ریان صاحب نو زادران صاحب سلامونه
وعلیکم السلام. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ وي، د عزت او صحت جامې مو په تن کې وي. سلامونه مې ټول کابل کې ستاسو کارکوونکي او اورېدونکي د مینوالو ته ټول سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه کوو. کور دې ودان همیشه دلته راځئ که نه کله کله راځئ؟ والا راځو خو ډېر وخت یوه نیمه ورځ پاتې شو، نوره هره ورځ راځو دلته. او ریان صاحب تا ته دې هم سلام ورسېږي. وعلیکم السلام تاسو ته او د خپرونې ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ وي او په ښه وخت کې دا خپرونه وګوري. مننه. کور دې ودان. ارمغان صاحب تا ته به زه لږ در نږدې شم. مننه یاره خیر اوسې. قربان دې شم. تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه. خوشحاله اوسئ. تاسو لیدل دې په خیر وي. ته څنګه دلته ډېر کله راځې که نه کله کله؟ یاره همدا نن ورځ دی، دې نه مخکې کله نه یم. ریان صاحب ستا څنګه حال دی؟ والا زه وخت نه وخت راځم، ډېر نه راځم. او ساعت تېری کوو. دوستانو ریان صاحب ډېره ښه شاعري کوي، ډېرې ښې ټپې وایي او د دې ترڅنګ زموږ د شاعرانو ملګرو له جملې څخه دی. داسې یو دوه ټپې را سره شریکې کړه چې دغه بانډار یو ځل شاعرانه شي بیا یې ما ته پرېږده. په سالنډي به مخته شي، ډېر مې لونګو پورې ممو خبریتونه، د یور غمینه زیرور دي لکه یې خواني خجیره وچه کلاکه شوه. ډېر علي ډېر زبردست. ارمان صاحب تا ته وایي د تونه کونډه ښایم یاره، په وطن جنګ و تا غنم ریبل میانه. وی په تراویح کې را په یاد شوې صلات وتر مې په ناسته کړي. وای ته په کور کې یادولې ما ته د سترګې یادېدې رنځوره شومه. او یار مې لورایه په نظر شو، د کافر ګل په شان کږه ولاړه یم. دوستانو د زادران صاحب له څېرې سره له هنر سره هم تاسې ټول بلد یاستئ. زما خو داسې خوښه ده ریان صاحب چې یوه زمزمه به ترې واورو، خوند به وکړي که نه؟ زمزمه خو پکې خلاصه ده. ولې نه ده پکې خلاصه؟ مهرباني زادران صاحب چې هغه زمزمه راته ووایه چې ډېره مشهوره شوې وي، ته یې خلکو ته ورپېژندلی وې او ستا په شهرت کې ډېر لاس لرلی وي. قربان شم. هغه دغه ده چې وایي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي، هی استاذ حال دا وطن څنګه دی، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي، ای دا پښتني قاتله ووایه که برته ماران درځي که نه درځي، نه په محلونو کې ودې خلکې څاڅکي د باران درځي که نه درځي، وایا د اردو جنرال ووایا کیم ته سربازان درځي که نه درځي، ړانګ شوي د امن بغیچې زموږ ګل ته بورګان درځي که نه درځي، کیز د ګیلمن پښتون بار د توکلی زادران دواړه بیاران درځي که نه. ګیلمن وزیر پکې یاد شو که نه؟ یاد یې په خیر وي، بهترین ځوان دی او په موږ او تاسو ټولو باندې د زړه له تله ګران دی. دا غزل د تا و که د وزیر صاحب و؟ ولا نیم وزیر صاحب جوړ کړی دی، د لاندې تورې زما دی. ښه ډېر ښه ډېر ښه. خوند دې واخیستو ریان صاحب؟ ډېر خوند دې وکړو. تا ته کوم داسې بیتونه که یادېږي ډېر خوند به وکړي؟ باران یې تږی تږی بیابان یم، زه یم له تا نه چې هم تا ته در روان یم، زه یم نور خو ير د ټک ټک د دروازې شو ویلي څوک یې ویل مې چې درجار د شمرایان یم، زه یم. ډېر علي. ارمغان صاحب تا ته څه شی یادېږي؟ مهرباني مایک دې په خدمت کې ده. مننه. روژه ده، دغه شعر هم داسې ده کله کله هغه د درمان صاحب خبره یادې په خیر وایي شعر کله کله وچېږي، نو کاپیري هم د حالاتو سره کاپیري که څنګه وي. زاړه یو دو بیتونه دي وایي داسې به غبرګ ورسره څملم چې حیرانه به شې، داسې به غبرګ ورسره څملم چې حیرانه به شې، د بېلتانه درد ته د سترګو کې خوبونه تړم، او د شرپسندو زمانه ده چې جدا مو نه کړي، د شرپسندو زمانه ده چې جدا مو نه کړي، او د جانان کور پسې د خپل کور دیوالونه تړم. نور خو بل وخت به بیا انشاءالله تعالی که سره مخ شو کور دې ودان. زادران صاحب تا نه مې یو څه اورو، بیا به د شاعرانه برخه به یې راټوله کړو. قربان مشم دا یو غزل دی د حالاتو مطابق. وایي خپل منځ کې په یو بل پسې ټوپکې ګرځوو، خپل منځ کې په یو بل پسې ټوپکې ګرځوو، په لاس کې د ساکا ورونو بڼکې ګرځوو،
غندل ژړا ویرونه پې مې راستي راته پاتې بلح ډېر ارمانونه په خپل زړه کې ګرځوو وایي بادونو د خزان مو د پیکي ګلونه والي سپېرې به د سپرلی بیچه کې ګرځوو بادونو د خزان مو د پیکي ګلونه والي سپېرې به د سپرلی بیچه کې ګرځوو په خپله د یوه دګ سر په ارامه تړای نه شو لاسونو کې اتیا غړه کې ګرځوو هی واوره توکلیزه درنی بل تجارت نه یو خرڅلو لپاره خپل بچي هډه کې ګرځوو یو ترنم د وکي بس ترنم ترې اورو مهرباني په د وینې زړه کې د اختر مبارکي کمې در نه کړه جانانا نو ګیله بارانه نه کې په د وینې زړه کې د اختر مبارکي کمې در نه کړه جانانا نو ګیله بارانه نه کې ګرځوم پریزیګر همیشه وم سر بابر ګرځوم پریزیګر همیشه وم سر بابر ته مې حل پوښتنه نه کې په د وینې زړه کې ته مې حل پوښتنه نه کې په د وینې زړه کې ډېر همدومره و همدومره و داسې یو دوه تورې مې درته وویل ډېر خوند یې وکړ زه خو وایم چې دغه لږ به یې نور هم پسې وکړو خوند وکړي که نه یو څو ټپې به دا ځلې په ترنم کې ترې واورو مهرباني کلیوانی در پسې نه شوم خو بیا مې د کلي میان ما بولا میانا کله به وم کله به نه وم زما یاري پوړانګو ما شمیره میانا لالیه مړی که ژوندی د تو په کور مې لاس تړه لای تیروینا هیڅوک نوی ملګرتي کو چا نوی مینې جوړې کړې اشنا غم دې ملار یادای د اوښکې نه مې وینې جوړې کړې هیڅوک نوی ملګرتي کو چا نوی مینې جوړې کړې اشنا غم دې ملار یادای د اوښکو نه مې وینې جوړې کړې واه چک چک وکړئ دروند چک چک ډېر عالي ډېر زبردست زموږ خپرونې ته یې خاصه ښکلا ور وبخله تو د ګودر په غوړه ویلې کړل ډازونه خانه زه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم تو د ګودر په غوړه ویلې کړل ډازونه خانه زه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم جنگ د جواز پټي ته راغی شیرینه یاره جنگ د جواز پټي ته راغی شیرینه یاره وړکي څنګه لګوي جواز ګټي نه خانه زه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم د ملالای پکې معلوم دی شیرینه یورا د ملالای پکې معلوم دی شیرینه یورا په بیچه کې پوسې دوې تړلې دي نه خانه زه ولګېدم جانانه وچ په زړګي ولګېدم همدا بس دی ډېر عالي چک چک وکړئ اوس منظم چک چک وکړئ ډېره مننه زادران صاحب کور دې ودان مننه تاسو ته هم ډېره مننه چې موږ ته مو ټیم راکړو وخت مو راکړو ژوندي د وای قربان مشم دوستانو لا هم په حکیم تڼیوال پارک کې یو له ځوانانو سره به خبرې اترې کوو دغه راز دلته چې څوک راغلي دي له کومو سیمو څخه راغلي دي تر څه وخته به دلته وي ناوخته یې اوس هم نو دلته دوی ساتیري کوي په دغو زانګوګانو کې زانګي ځوانانو سلامونه وعلیکم سلام خیر جوړې صحت دې ښه دی بخیر یې شکر دی الله څه نومېږې غزني تلاش صاحب داسې خمار ولوړې والله خو واخه دې دغه دی که نه کوم ځای نه روملی وطن ورغه کلي نه ورغه کلي نه
او څه شی دې وکړل نن چې دلته راغلی وې؟ والله روغله د وړو کې وروځو چې لږ ساعت دې تېر شه پار دی مو د حالات وخت سره دي زنګیا کې وزنګېدی او ساغ لټونه مو وکړو کومه یوه کې اوله جګه بلوسه ده یوه خو د کشتۍ رقم ته دی واده مونږ نه ته څه غرباړه یا څه درته ویږي چې بولې واغه لرې نه اوله غوټه واغه او ته نه لکه چې سامین ځکه ګډېږي والله سهار به ګرځي اوس خو د هغه زنګولو حالت کې مونږ ته یو څه شی وایه چې ته وایم شعر وایه بیتونه وایه ټپې وایه یو شعر به ته وایم شعر د وایي که نه کونه شعر ته وایه وای چې زه را په سپینه ګیره لیونی شوم خدای خبر دی د پارک به د وړکې نه څه حال وي یو بل شعر وایه والله نه یې زنګي یم کړی یم خو ته څه نومې کې ځوانه وید والی خان جدی جدي آئې خدای دې خیر کړي کوم ځای کونډایو کونډایو نه راغلی څوک در سره دی نوره والا مرګل د شپې ګوه مرګل دی روغوالی وسته څه شي پوره تاسې روغلتلی والا موی چې د زمري والا زنګیه کې بوا زنګي ګونی مرګل زمري والا کومه وادو دا ویني چې په وتل دي چې زمرای نه کې زنګیدان نشي خو کې زنګیږي نه مخکې زنګېدلی کې زنګېدلی کومه ښه خاطره باده خاطرات نه لرې والا ښه خاطره دا لرو یو مرګله مو یې چې نه کې خرپېږم چې څرې روحه تو کای وکړو وای شورمولو اوهو دا کله دا د نن و نن شپه نن شپه څومره وخت پوره به دلته وای تاسې نه دا یوې 2 بجې پربو څه شی در سره دی د لیدونکو ته چې وایې لیدونکو ته چې وایي یو شعر د حضور ده مهرباني هیڅ که د یار دغه عمر چاته راتللی خدیره کې به لومړی قبر زما ها ډېر علي ډېر علي ته ته بیت نه یادېږي بل د کوم ملګری ده بل ملګری مې دا هغه دي دلته شعرونه چې لکه چې نه یادېږي نه شعرونه نشته څه وخت کوم وخت پره به وې دلته دلته یوې 2 بجو پره ګرځو بېرته سې بېرته سو کور ته څرې دی اوس وضعیت څرې دی وضعیت والا ډېر ښه ده مونږ ښه یو امن ده څه داري چې نشته امن ده امنیت ډېره مننه خیر اوسئ ته څه نومېږې اکرم الله الهام یم کوم ځای ګربازو او بیرته به څه کا بازار کې پاتې کېږي والا خو کسې به داسې ده یوه 2 بجې کې به لوټ شي یوازې که څوک در سره دي نه داسې 15 شپږ ملګري یار سره دي ډېره ښه ده چې لرې چې لیدونکو سره شریک کړي داسې یونې بیتونه به ته وایه مهرباني ملا منصور منلي بیتونه به ته وایم چی شي ته داسې براګر کسې مړ کوې مې که څه ته مې خوښېږې دا خو بیا م یایم بیا م یایم او نره شرمېږم نه دې ورڅمه یایم وې ته چې مو ته دا وکه رښتیا م یایم بیا م یایم او علمي پسې نشي چې وطن ړنګوي پورېغ ملوسې اقتدام یایم بیا م یایم بیا م یایم او مو ته په مینه کې غږېږي هر وخت معلومه نه لیته وا م یایم بیا م یایم چک چک وکړه ورته ډېر علي و وکړه چک چک وکړه که نه ځوانه چک چک دې چې کړی نه وي نه دې پرېږدم ډېر علي دوستانو دلته به زموږ خپرونه همداسې جریان لري ته څه نومېږې نوم مې امنالله ده کوم ځای امنالله ګرباز ولسوالي ګرباز نه راغلی وښی راغلی نه څه نفر نور هر سره ورک نه شو دلته نه ورکېږو انشاءالله او چې دې وکړل نن چې دلته راغلی والا روغلی یو زنګی کې به زنګېږو خو داسې مونه د سر کوس پوس درنګي زنګېدای نشم کې ولې والا نه پوهېږم جوړېږم دا نه دا خو زمري ته پر سم کړی دی پاسه کې والا سا ډورېږو چې دا وینو نو خپې وډورېږو څه شی در سره دی چې سره شریک کړي والا اوس خو داسې شی نشته رانه ویر شوي دي ډور کې یو لګا ډېره مننه ښې شېبې دوستانو داسې مخکې ځم له نورو ځوانانو سره به هم خبرې وکړو خوښه دي دا ته څه نومېږې قرار زدران قرار زدران بله د کوم ځای زدران پرمباغ پرمباغ نه راغلی چې در سره دی موټر موټر کې راغلی باید در سره ده که تلخار مو څه نه لرو خو بیا به ګورو نشته د سره ښې شېبې ته څه نومېږې زه الیاس الیاس کوم ځای نه راغلی د خوست ولایت د صبرۍ ولسوالۍ نه صبرۍ نه راغلی اوهو ته به ډېر ساعت تېر وي دلته خو خدای څه کوې نو څه رقم ساعت یې تېر شو بس الحمدلله مونږ خو چې دا فضا کسو که نه ډېر خوند کوي بېرته بیا څې که دولته متلیږي نه انشاءالله ترتیب مو دلاته ده کورونه مو چېرته دي کورونه مو صبرۍ ولسوالۍ زنبر خوشامای به چېرته کې خوشامای دغه پارک کې پارک کې انشاءالله ډېره ښه ده او دا مرته وایه چې څه شی در سره دی چې سره شریکې کې والله دارې برو مغه مو ترتیب کړی نه دی خو یو دارې لاڼ شعر به ته ووایم مهرباني دا وطن مو څه په سوال ګټلی نه دی دا وطن مو څه په سوال ګټلی نه دی هر یو کاڼه مو د ځان په وینو سور دی ډېر علي ډېره مننه ځوانه سلام وعلیکم سلام جوړ په خیر
مننه. څه نومېږي؟ نوم مې عتیق الله نیازی د ډیرې چنارو کلي نه راغلی یم. یوازې راغلی؟ ملګري تره زمن راسره دي. همیشه راځئ که کله کله؟ او تېره جمعه کې هم راغلي وو، دلته هم صحبت کړی و، دیګ هم کړی و، او نن هم راغلو. ماشاءالله پارک ښکلی د خلک راځي زیات ساتیري دپاره، او دا ډېر خوشحاله یم. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې امنیت په افغانستان کې له اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو. بېرته خپل کلي ته ځئ که همدلته پاتې کېږئ؟ او تر تقریبا داسې 12 بجې پورې موږ دلته یو، بعد لغونه بیا ځو. سمه ده، مننه. ګرانه تا سره څه در سره دي؟ مننه قربان. نوم مې سیف الله مولیوال دی، د خوست ولایت صبری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. صبری ولسوالۍ نه راغلی؟ که همدلته ښار نه راغلی؟ نه، د صبری ولسوالۍ نه راغلی. څه شی در سره دي؟ مخکې له یو ترنمه یوه روبایي ده، دا وایم په دې هیله چې ستاسو مهرباني. د یادونو مازدیګر و ترا نغلې، غم د ټول زما په سر و ترا نغلې، ما نکرځې وې خدای ستا دپاره، زمون کلی کې اختر و ترا نغلې، تور سترګې سره لاسونه ګرځېدمه، بس ماښام نه پس سحر ورته رانغلې، ولې مین شولې زړګیا په غم دې واخلې ورسره، ولې مین شولې زړګیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم، په څه غمونو دې اخته کړم قسمت زما، په څه غمونو دې اخته کړم قسمت زما، د متې دوی هر تندیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم، دانه دانه وربل دې ماته لنجه جوړه کړم، دانه دانه وربل دې ماته لنجه جوړه کړه، په مخ چې خور شوې تور پیکیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم، ماشګېوال پر خس پرتا خپل زړه بایللی، ماشګېوال پر حس پرتا خپل زړه بایللی، یو ځل خو وایه لالیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم، کانې دې وکړلې ونیا په غم دې واړولم. ډېر علي چک چک وکړئ ورته، ډېر بهترین اواز، ډېر ښکلی ترنم، کور دې ودان، ښې شېبې. ځوانه څه نومېږي؟ امین الله. امین الله، د کوم ځای نه راغلی؟ له کاڼه نه. کله راغلی؟ د لا شل منټه ماسته کې چې راغلو. خو ډېر ښه. همیشهار سې؟ بېرته بیا لکاڼو ته ځئ؟ خو لکاڼو کې فکر کم د والیبال ټورنمنټ هم شته؟ شته. ولته هم کله کله ځئ؟ ښه ساعت تېرېږي ولته. شپې چې ګرځئ څه ستونزه خو نه وي؟ نه هېڅ ستونزه بیخي؟ نه. خو دې په خاطر چې نورو ځوانانو سره هم وغږېږم چې در سره دي؟ یارونو یو تر بل زریږی ما د محفل یاران لیدل چې خاورې شو. خاورې شو نه، واه واه، ډېر علي ډېر علي. نور کوم ملګري در سره دي؟ نور دا ملګري سره دي. دې سره چې شته که نه چې راځه ځوانه، مه کوئ مه کوئ، مه یې ټیله کوه، ستړی مه شئ. ستړی مه شئ. صحت ښه دی؟ څه نومېږي؟ کلیوات شاه. کوم ځای نه راغلی؟ له کاڼو څخه. ډېر په زوره یې ټیله کړې، دا څه خبره وه؟ والله خو یې چې مقصد سره وغږېږه چې دی څه یې څه نشته. له کاڼو نه راغلی؟ له کاڼو څخه نه راغلی. خو څومره کسان راغلي؟ والله 50 شپږ نفره راغلي یو. نن دې څه شی وکړل دلته نن شپه؟ والله خو مقصد ولې لوړو کې وګرځېدو، سترایم وکړو، بس وګرځېدو. خوند یې وکړو؟ ښه ساعت تېر شو بس. ډېره ښه ده، ډېره مننه. بس وچلېږي. ښې شېبې. دوستانو، حکیم تڼیوال پارک کې زموږ د نن شپې خپرونه په همدغه ځای پای ته رسېږي، په دې هیله چې په دغه خپرونه کې مرکې له ځوانانو سره خبرې اترې
ستاسې د خوښې او ذوق وړ ګرځېدلې وي. زما پلان دا دی چې سبا مازدیګر به د خوست مازدیګري خپرونه هم همدلته ستاسې لپاره مخکې وړم، همدلته به یې چمتو کوم. باید یادوري وکړم چې دغه اړخ، دغه لاندې اړخ د حکیم تڼیوال د پارک د تفریحي یا د ساتیریو د سامانالاتو دپاره دی او پورته ځای کې مسجد هم لري، د ماشومانو لپاره د لوبو سامانالات هم موجود دي، دغه راز د کرکټ لوبغالی هم موجود دی. سبا راځم نورې برخې به د دغه پارک سبا د ورځې په جریان کې په مازدیګر مهال کې له تاسو سره